الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. رواه البخاري. مشکات شریف کتاب الطب والرقاء اول نمبر حدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله تعالی د هر مرض د پاره دوا را لګلې ده. د هر مرض علاج موجود ده، لیکن د بعضو مرضونو علاج د موجودوالي سره سره معلوم هم ده او د بعض مرضونو علاج لا تر اوسه پورې معلوم نه ده. بیا دا علاجونه په درې قسمه دي، یو په اسباب قطعیو، یو په اسباب ظنیو او بل په اسباب وهمیو. دا په حدیثو کې تفصیل راځي، خو دلته زه صرف د دم او د تعویز حکم درته ذکر کوم. ګورئ ورونو، د عملیاتو یعنی د دمونو او د تعویزونو په باره کې ظاهرا درې قسمه احادیث په نظر راځي. اول قسم هغه احادیث دي چې په هغې کې د دمونو او د تعویزونو څخه منع راغلی ده. مثلا لاندې یو څو احادیث درته ذکر کوم. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ فقلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. کتاب الطب والرقاء مشکات شریف حدیث نمبر 9 ابو داود شریف روایت ده. یعنی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بی حضرت زینب فرمای چې ورځ حضرت عبدالله ابن مسعود زما په غاړه کې یو بند ولیدلو، نو راته وفرمایل چې دا څه شی دی؟ ما ورته وویل چې دا بند دی او دم راته پکې اچولی شوی دی. نو حضرت عبدالله ابن مسعود راته وشکولو او راته وی فرمایل چې ای د عبدالله ابن مسعود خاندانه، تاسو ته د شرک ضرورت نشته. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې دمونه، تعویزونه او د محبت تعویز شرک دی. ما ورته وویل چې ته څرنګه دا خبره کوي؟ حال دا چې زما سترګو به چخڼې کولې، نو زه د فلانکي یهودي ته ورتلم، هغه به راته دم کړو، نو روغه به شم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمیل چې دا د شیطان کارو، هغه به ستا سترګې چوخولې. کله به چې یهودي دم کړي نو شیطان به د چوخولو څخه ځان بند کړو. ستا لپاره دا بسو چې داسې دی ویلی وی لکه څرنګه به چې نبي علیه السلام فرمایل چې اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم دلیل چې د دم او د تعویز نهي پکې ده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. رواه ابو داود مشکات کتاب الطب والرقاء حدیث نمبر 41. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې دریو بدو کارونو په کولو کې ما ته فرق نشته، چې تریاق خورم او یا تعویز په غاړه کې واچوم او یا د خپل طرف څخه شعر وایم. بل حديث دريم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه مشکات کتاب الطب والرقاء حدیث نمبر 2. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د داغ په ذریعه علاج وکړو او یا طلب د دم وکړو نو په تحقیق سره د توکل څخه بیزاره شو. ثلورم حديث وعن عيسى بن حمرة قالت دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة؟ قال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أبو داود مشكات كتاب الطب والرقاء حديث نمبر 3. يعني عيسى بن حمزة عن عيسى بن حمزة فرمایي چې زه عبد الله ابن
حکیم ته ورغلم په داسې حال کې چې د بدن سور شوی نو ما ورته وویل چې تعویض ولې نه اچوي هغه راته وویل چې الله تعالی ته پناه نیسم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې کوم شی یعنی تعویض په غاړه کې واچولو نو همدې ته به حواله کړی شي نو دا هغه احادیثو څلور احادیث درته ما ذکر کړه عامه طریقه باندې وابیان صرف دغه څلور احادیث ذکر کوي چې په دې کې د تعویض او د دم نه منع راغلی ده دویم قسم او دریم قسم احادیث وابیان نه ذکر کوي له دې وجه نه ما تاسو ته ویلي چې وابیان منکرین د حدیثو دي د اهل حدیث په جامه کې موږ الحمدلله په ټولو احادیثو عمل کوو دا احادیث هغه چې په دې کې منع د تعویض او د دم وه دویم قسم احادیث هغه دي چې د هغوی څخه د دمونو او د تعویضونو جواز را معلومیږي زه به د الله پاک په توفیق درته تقریبا یو 14 احادیث د دې ذکر کوم چې په هغې کې د دمونو او د تعویضونو جواز ذکر شوی دی اول حدیث وعن انس رضی الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة رواه مسلم مشکات کتاب الطب حدیث نمبر 14 یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظر او د کوم زهریله شي د چیچلو او د نملی یعنی د شری لپاره د دم اجازت ورکړی دی دا درې د حصر د پاره نه دي ذکر کړي بلکې د دې له وجې ذکر کړي دي چې د دې دریو بیماریانو لپاره په هغه وخت کې کوم طبي او طبیعي علاج نه و د نورو مرضونو لپاره هم د دمونو ذکر راغلی دی لکه پر روانو حدیثونو کې ګوره دویم حدیث عن عائشة رضی الله عنها قالت امر النبي صلی الله علیه وسلم ان نسترقي من العين متفق علیه د بخاری او د مسلم دواړو حدیث ته مشکات کتاب الطب حدیث نمبر 14 حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام موږ ته امر وکړو چې د نظر دپاره دم وکړو دريم حديث وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها صفعة يعني سفرة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة متفق عليه مشكات كتاب الطب والرقى حديث نمبر 15 حضرت أم سلمة رضي الله عنها فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د أم سلمې په کور کې ووینځه ولیدله چې د مخ رنګ د مریضۍ له وجې متغیر شوی نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې دا دم کړی دا د نظر شوی ده څلورم حديث وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وأنت نهيت عن الرقى فعرضوا عليه فقال ما أرى بها بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه رواه مسلم مشكات كتاب الطب والرقى حديث نمبر 11 حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دمونو نه منع وکړه نو د عمرو ابن حزم د خاندان خلق راغلل او عرض وکړو چې یا رسول الله زموږ سره یو دمو موږ به د لړم څخه ور باندې خلق دمول او تاسو د دم څخه منع کړی ده به ورته خپل دمونه تیر کړل بیان کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو په دمونو کې څه حرج نشته په تاسو کې چې د چا وس رسیږي خپل ورور ته نفع ورسوي نو ګوره په دې حدیث کې دام شرط نکړی شو چې دم به په مأثورو دعاګانو باندې کیږي دا د جاهلیت د زمانې په دمونو باندې دم ته پیغمبر علیه السلام اجازت ورکړو صرف چې صحیح دمونه وي پنځم حديث وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى رواه أحمد والترمذي مشکات کتاب الطب رقم 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صرف د دې دوه مرزونو لپاره دمونه دي یو د نظر د پاره نو پنځم حدیث د الله پاک په توفیق موږ دا پیش کړو چې وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة رواه أحمد والترمذي مشکات کتاب الطب رقم 4 یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صرف د دې دوه مرزونو لپاره دمونه دي یو د نظر لپاره او بل د زهريله شي د چیچلو لپاره
شپږم حدیث وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية الا من عين او حمة او دم رواه ابو داود مشکات کتاب الطب نمبر شپږ څلوېښت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صرف د دې دریو مرضونو د پاره دمونه دي، یو د نظر د پاره، دوهم د زهريله شي د چیچلو لپاره، او دریم د ویني یعنی د دانو و غیره د پاره. وم حدیث وعن شفاء بنت عبد الله قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتاب رواه أبو داود مشكات كتاب الطب والرقاء حديث نمبر 48. یعنی حضرت شفاء بنت عبد الله فرمای چې زه د ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها سره ناستم چې نبی علیه السلام راغلو، نو وی فرمایل چې ته حضرت حفصه ته د نملې یعنی د شری دم ولې نه ورخای لکه څنګه چې د لیکل ورخودلی دي. په یو روایت کې راځي چې حضرت شفاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې انی كنت ارقى برقيه الجاهلیه، لیکن بیا هم نبی علیه السلام ورته اجازه ورکړو. نو د دمونو په باره کې خو ډیر زیات احادیث راغلي دي چې د ټولو د راټولولو څخه یو غټ کتاب جوړیږي. د تعویذونو په باره کې به یو څو احادیث او آثار درته ذکر کم. دا و احادیث خو ما د دمونو په باره کې درته ذکر کړو. د تعویذونو په باره کې اول حدیث د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت ده چې هغه د نبی علیه السلام دا ارشاد را نقل کړو چې څوک چې په خوب کې ډاریږي نو دا دعا دی وای چې اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیطان وان يحضرون. راوی فرمای چې حضرت عبد الله ابن عمر د خپل کور پوهو خلکو ته دا دعا په یاد ورخودلې و او وړو بچیانو ته لیکلې و په غاړه کې ورته اچولې و. سنن ابي داود حدیث نمبر 3893 باب کیف الرقا. جامع الترمذی حدیث نمبر 3528. دارنګ مشکات باب الاستعاذہ الفصل الثاني. د امام بخاری استاد ابن ابي شيبه رحمه الله په خپل مصنف کې باب لګولې ده په نوم د من رخص فی تعلیق التعاویذ، یعنی باب د په بیان د هغه چا کې چې رخصت ورکړي په غاړه کې اچولو کې په غاړه کې اچولو د تعویذونو کې. نو د دې باب لاندې ډیر آثار را نقل کړي دي، یو څو تاسو ولولئ. حدثنا عقبة بن خالد عن شعبة عن أبي عصمة قال سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال لا بأس إذا كان في أديم. مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث 309. یعنی سعید ابن مسیب رحمه الله فرمایي چې تعویذ چې په څرمنه کې وي نو پروا نه لري. دریم حدیث حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الحائز يكون عليها التعويذ قال إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه. رقم الحديث 410. حضرت عطاء ابن ابي رباح رحمه الله فرمای چې که تعویذ په څرمنه کې وو نو حایزه ښځه به لري کوي، او که د سپینو زرو په ډبي کې وو نو بیا خوښه ده چې لري کوي او کني لري کوي. قال شيخنا الاعظمي رحمه الله القصبه كل عزو اجوف فيه مخ والمراد ها هنا ما صنع من الفضه مثل ذلك العزم ويجعل فيه التعويذ مكان المخ في العظم. داور لاندې تعلیق ده. سلورم حديث حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سوير قال كان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم. مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديثات 310. يعني امام مجاهد رحمه الله چې جلیل القدر تابعی ده، د بخلکو ته تعویذ لیکلو او غاړو ته به اچولو. پنځم حدیث حدثنا عبيد الله عن حسن عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه. رقم الحديث 312. یعنی حضرت جعفر رحمه الله د خپل پلار څخه روایت کوي چې په دې کې باک نشته چې قرآن ولیکي او په څرمنه کې بند کړي او په غاړه کې واچوي. شپږم حدیث
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعني بتعليقه. رقم الحديث سليري زرا أو څوارلس. يعني ابن سيرين رحمه الله فرمایي چې د قرآن کریم په غاړه کې اچولو کې باک نشته. بل حديث حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ليس عن عطاء قال لا بأس أن يعلق القرآن. رقم الحديث سليري زرا او پنزلس. يعني حضرت عطاء بن ابي رباح فرمای چې د قرآن لیکل او په غاړه کې اچول دا پروا نه لري. دارنګ حدثنا يحيى بن آدم عن أبان بن تغلب عن يونس بن خباب قال سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق فرخص فيه. رقم الحديث سليري زر او شپارلس. يعني حضرت ابو جعفر رحمه الله فرمای چې تعویذ لیکل او ماشوم ته په غاړه کې اچول جایز دي. بل حديث حدثنا الأزرق عن جويبر عن الضحاك لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط. مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث سليري زر أولس. يعني حضرت امام الضحاك رحمه الله فرمایي چې د قرآن کریم لیکل او په غاړه کې اچول دا ګناه نه لري کله چې د اودس ماتي او د غسل په وخت کې لري کوي. دا یو څو هغه احادیثو چې د دمونو او د تعویذونو د جواز په باره کې راغلیو. ما درته ویلو چې احادیث درې قسمه دي. په بعضې احادیثو کې منع راغلی ده، په هغې کې ما درته تقریبا 7 احادیث پیش کړم. په بعضې احادیثو کې جواز راغلی دی، په دې باره کې تقریبا د 15 نه زیات احادیث درته ما پیش کړم. خو دریم قسم احادیث هغه دي چې د هغوی په وجه په مخکینیو دواړه قسمه احادیثو کې تطبیق راځي. نو دریم قسم احادیثو کې به یو حدیث د حضرت عوف بن مالک الاشجعی رحمه رضی الله عنه درته پیش کم. وعن عوف بن مالك الاشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم مشکات کتاب الطب. حضرت عوف ابن مالک رحمه الله رضی الله عنه فرمای چې موږ به د جاهلیت په زمانه کې دمونه کول. بیا مو د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې تاسو د دې په باره کې څه وایي. نبی علیه السلام وفرمایل چې ما ته خپل دمونه بیان کړئ. په دمونو کې حرج نشته تر څو چې پکې شرک نه وي. په صحیح ابن حبان کې باب لګېدلی دی په نوم د ذکر الخبر الدال على ان الرقى المنهي عنها انما هي الرقى التي يخالطها الشرك دون الرقى التي لا يشوبها شرك. صحیح ابن حبان جلد 14 صفحه 158. یعنی باب د په ذکر د هغې خبر کې چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې ممنوع هغه دمونه دي چې شرک پکې ورګډ شوی وي. هغه دمونه نه دي ممنوع چې شرک پکې نه وي ورګډ شوی. د دې باب لاندې د حضرت ابن حسمه حدیث ذکر کړی دی چې د والدی به د جاهلیت په زمانه کې دمونه کول. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دې په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ارقي ما لم یکن فیه شرک. یعنی د شرک څخه بغیر نور دمونه کوه. په عملیاتو کې شرک په 2 طریقو باندې راځي. یو دا چې د دم او د تعویذ مضمون په شرک باندې مشتملی، او دوهم دا چې دم او یا تعویذ مؤثر لذاته وګڼي ځکه چې مؤثر حقیقي د الله ذات دی. محدث ابن حبان په کتاب الرقا والتمایم کې فرمایي چې العلة في الزجر عن الاكتواء والاسترقاء هي ان اهل الجاهلية كانوا يستعملونها ويرون البرء منها من غير صنع الباري جل وعلا فيه. فإذا كانت هذه العلة موجودة كانت الزجر قائما عنها، فإذا كانت هذه العلة موجودة كان الزجر قائما عنها. وإذا استعملها المرء وجعلهما سببين للبرء الذي يكون من قضاء الله دون أن يرى ذلك منهما كان ذلك جائزا. صحيح ابن حبان جلد 14 صفحة 354. یعنی که دمونه او تعویذونه مؤثر لذاته ونه ګڼي بلکې د سبب په مرتبه کې د عامو دوایانو په شان وګڼي نو په دې کې ګناه نشته. خلاصه ده چې که دمونه او تعویذونه په شرکي مضمون باندې مشتمل نه او مؤثر حقیقي دي ونه ګڼل بلکې د عامو علاجونو په شان دي د سبب په مرتبه کې وګڼل نو بیا داسې دمونه او تعویذونه جایز دي.
او دارنګ په کوم احادیثو کې چې د خاصو مرزونو لپاره د دم ذکر راغلی دی هلته حصر حقیقي نه دی مراد بلکې حصر اضافي او یا اهتمام وغیره مراد دی ځکه چې د جواز او د عدم جواز لپاره علت د مرزونو خصوصیتونه نه دي بلکې علت ورته عدم الاشتمال علی الشرک او الاشتمال بالشرک دی که په شرک باندې مشتمل ناجایز دي او که په شرک باندې نه مشتمل نو بیا نه دي جایز ولی که حصر حقیقي مراد شي نو بیا به په خپله د احادیثو په مابین کې تعارض راشي مثلا د عمران ابن حسین په حدیث کې صرف د 2 مرزونو ذکر دی بیا د حضرت انس په حدیث کې د 3 مرزونو ذکر دی او د حضرت جابر رضی الله عنه په حدیث کې بیا د لړم د دم ذکر دی او د حضرت شفا بنت عبد الله په حدیث کې بیا د نملی یعنی د شری د دم ذکر دی وهکذا بلا مهمه خبره په دمونو په تعویذونو کې دا ده چې په دمونو په تعویذونو کې دا شرط نه دی چې مضمون به صراحتاً په قرآن او یا په حدیث کې ذکر شوی وي بلکې صرف دومره خبره کافی ده چې شرک به پکې نه وي لکه تاسو چې په تیرو احادیثو کې ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د زمانې دمونو ته هم په دې شرط باندې اجازه ورکړه چې شرک پکې نه وي د مشکات په کتاب الطب والرقا کې د حضرت شفا رضی الله عنها حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې حضرت حفصه رضی الله عنها ته د خط سره د شری دم هم ورخایا حافظ ابن حجر په الاصابه کې او ابن عبد البر په استيعاب کې د حضرت شفا په حالاتو کې د هغه دم الفاظ را نقل کړي دي د کم دم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو لیکن د بعض الفاظ په صحیح تلفظ او په معنا باندې تر اوسه هم څوک نه پوهیږي دا غي دم الفاظ داسې دي بسم الله سولو صب جبر تعوذا من افواهها فلا تضر احدا اللهم اكشف البأس رب الناس د کرکم یعنی د زعفران په لرګي باندې پیدا کلمات وزلی ولوستل او دم به کړلو بیا به دا لرګي په یو تیګه باندې کې خودلو او د شرابونه جوړه شوی سرکه به په دې لرګي باندې واچوله بیا به هغه لرګي په مریض باندې مګلو یو بل مسئله درته ذکر کوم په غیر مسلم باندې یعنی په کافر باندې ځان دمول او یا ترنه تعویذ غوښتل جایز دی او کنه دی جایز د امام مالک رحمه الله نه منقول دی چې هغه په اهل کتاب باندې د ځان دمول ته مکروه ویل دي لیکن د امام مالک رحمه الله یو شاګرد ابن وهب او امام شافعی رحمه الله ورته جایز ویل دي معرفة السنن والآثار للبهقي جلد 14 صفحه یوصل او شل دوی د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د یو اثر نه استدلال کړی دی کم چې امام مالک په خپل موطا رقم 3402 کې او د امام بخاری استاد ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې جلد 15 صفحه 40 کې ذکر کړی دی چې ورځ حضرت عائشه رضی الله عنها مریضه و او یوی يهودنی خزي دموله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی يهودي ته فرمایل چې د الله په کتاب باندې دموا عام شارحین فرمایي چې د حضرت ابو بکر رضی الله عنه مراد د کتاب الله نه توراتو ځکه چې يهود عموما په تورات باندې خلق دمول لیکن محدث ابن حبان رحمه الله دا معنا بیانوي چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مطلب داو چې په داسې الفاظ باندې دموا چې د کتاب الله یعنی د قرآن له نظر مباح وي یعنی شرکی او حرام الفاظ پکې نه ابن حبان جلد 14 صفحه 440 نو په غیر مسلمو باندې د دمولو په باره کې 2 قول شو یو قول د کراهت او بل قول د جواز لیکن د دې دواړو په مابین کې تعارض نشته ځکه ابن عبد البر په الاستذکار جلد 8 صفحه 411 کې فرمایي چې د امام مالک رحمه الله د کراهیت قول لدی وجنه ده چې د غیر مسلم معلومات نه کیږي چې دا په څرنګه الفاظ باندې دمول کوي د دې معلومه شو چې کوم حضراتو چې په غیر مسلمو باندې د ځان دمولو ته جایز ویل دي نو دا په هغه وخت کې دي چې کله سړی مطمئنی